ټوله ورځ په مزدوري خوارۍ کې تېر کړم، کله تش جیب کور ته ستون شم بدقسمته. ته چم کې نه خدای راستي داسې قدم اخلم چې لکه څوک درومي چې په ورانه هدیره لاليه. په دې مالت کې شیطانت نه غیر بل کار نشته دی. منافقین اور ته پوکې فنکار نغمې لیکي. په محبت کې زړه چودون سخت دی، د سړي خوړین خوړین کړي لړمون سخت دی. شکر چې قبر کې عذاب د ژوند له سترګو پټ دی. شکر چې قبر کې عذاب د ژوند له سترګو پټ دی. ښه ده چې توره هدیره په حجابونو کې ده. د ماښام شور د خپرونې درنو لیدونکو سلامونه، مینه، احترامات مې ومنئ. په دې هیله چې ټول به راته رګ روغ اوسئ. د تیر په څېر یو ځل بیا د ماښام شور په ادبي خپرونه کې ځوان شاعر ښاغلی نثار الله حضرتي را سره په خپرونه کې مېلمه دی. د هر څه نه وړاندې حضرتي صاحب ته په خپرونه کې هرکلی وایم. ډېره مننه. خیر اوسې احساس محترم، څنګه صحت مو ښه دی؟ ډېره مننه حضرتي صاحب. کور دې ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. زموږ د ماښام شور لیدونکو د کلنډ پېژندګلویو کې ډېر به ښه شي. نثار الله حضرتي د ننګرهار ولایت بهسود ولسوالۍ اوسېدونکی، د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل. شاعري ډګر ته څنګه راغلی او څومره وخت کېږي چې شاعر شوی؟ شاعري ډګر ته بس خو عوامل ډېر دي، تاسو ته پته ده. بس یو سبب وي چې سړی شاعر کېږي یا لیکوال کېږي. او د شاعري 15 شپږ کاله کېږي چې شاعري کوم. د شپږ کالو کې تاسو څومره شاعري کوئ؟ شپږ کالو کې یوه شعري ټولګه خو مې 2 کاله مخکې چاپ نه راوتلې، زه د نه یادېدم. او دویمه ټولګه هم چاپ ته برابره ده. لکه زه هر وخت وایم چې چاپ ته خو وخت نه برابره ده، خو لکه محصلي دوره ده نه کېږي. ځینې مسایل ډېر شي که نه، سړی ذهنا نارام وي. نو شعرونه مې ډېر لیکلي، تقریبا ټول په کل کې 180 غزلې راځي، 15 نظمه دي او نور ټپیز ډېر نور لنډې بیتونه خو ډېر لیکو، خو بس چې ویې لیکو هماسې کېدو بیا سړی نه برابرېږي چې غزل جوړ کړي، ځکه مصروفتونه ډېر شي. ډېره شاعري ده حضرتي صاحب. یو کتاب دې 2 کاله وړاندې چاپ کړی ده. ډېره مننه. اوس زموږ لیدونکو ته غزل وړاندې کوئ که نظم؟ یاره زما خو نظمونه ډېر وخت نیسي او ډېر اوږده دي او غزل ډېره دي او خوند هم راکوي چې غزل ووایم. نو غزل دی چې په ځان تاوان دې کړمه ښه دې وکړل، په ځان تاوان دې کړمه ښه دې وکړل، ښکلیا جهانان دې کړمه ښه دې وکړل، شور دې کړه جوړ خلک راټول شول پر موږ، د جنگ میدان دې کړمه ښه دې وکړل، اول د وخندل مستی دې راکړه بیا پریشان دې کړمه ښه دې وکړل، په سپک سپک دې کړمه شابس، په سپک سپک دې کړمه شابسې عشق ارزان دې کړمه ښه دې وکړل، زړه بس دې څو ځایه ذلیله شولې ډېر سرګردان دې کړمه ښه دې وکړل، نثاره زه در سره چېرته تلم او چېرته روان دې کړمه ښه دې وکړل. نور شعرونه هم تاسو د منصور غوندې په دار دې راښکاره شي، د منصور غوندې په دار دې راښکاره شي، زه یا بل څوک د دې دور سروده شي، د مستی په تیغ د ټول مالت خوشبین شي، د چوپتیا په ښار کې شور دې رنګینه شي، د ملا تر امیر ټول په مینه مست و، د پیمخو په لیدو باندې نشه شي، بس دې ډېر ډېر کړېدلي یو خالقه شکر نوره دې بیخي ورکه جګړه شي، د ګلرنګې دا مزاج ډېر بهترین دی، د ګلرنګې دا مزاج ډېر بهترین دی چې غږېږي پسې نوره هم خوږه شي، د دنیا خبرې تېرې کړې په ځان خو کله کله په وړه خبر غوسه شي، حضرتي نثار طبیعت ماته معلوم دی، د حضرتي نثار طبیعت ماته معلوم دی، د هر ښکلي په لیدو روغ دی وهنه شي. ډېر ښه دی، ډېر زبردست، ډېر خوند یې وکړو. یو بل غزل تاسې نه اورو؟ په محبت کې زړه چودون سخت دی،
په محبت کې زړه چودون سخت دی، د سړي خوړین خوړین کړي لړمون سخت دی. ژوند کې دا دوه سم په ملا مات کړي سړی احساس دی. ژوند کې دا دوه سم په ملا مات کړي سړی، یو غریبي او بل بلتون سخت دی. د جاهلیت د مفکورې لارویو د دې ورانیو بیا رغون سخت دی. بې له تا بل مخ ته کتلی نه شم، بې له تا زړه ته مې سکون سخت دی. خیر که هر څنګه وي بس خوښ یم پکې، زما په پردي ملک کې ژوندون سخت دی. وخت تېروو او زړه ته ډاډ ورکوو، وخت تېروو او زړه ته ډاډ ورکوو، کینې نثاره زړه تنګون سخت دی. ډېر زبردست. د نوي غزل څو بیتونه دي چې د زړه خبرې خولې ته راولي، پستې لیکي دا لیونی ښکلي الفاظ لیکي، کیسې لیکي. په دې مالت کې شیطانت نه غیر بل کار نشته دی، په دې مالت کې شیطانت نه غیر بل کار نشته دی. منافقین اور ته پوکې فنکار نغمې لیکي، او ماسټر د ډېر سوچ او خفګان له لاسه فل شو کمبخت. ماسټر د ډېر سوچ او خفګان له لاسه فل شو کمبخت. جوالګر صاحب ناست دی په دفتر کې عریضې لیکي. او نثار شر څه کوي، نثار شور سره څه کار لري، نثار شر څه کوي، نثار شور سره څه کار لري. نثار خو خلکو ته د مینې فلسفې لیکي. ډېر زبردست، ډېر خوند یې وکړو. پرله پسې دواړه غزل ډېر خوند یې وکړو، بلا خوند مو واخیسته. په دې هیله چې زموږ د خپرونې لیدونکي هم ښه خوندونه واخلي. حضرتي صاحب ادبي غونډو کې تاسو ګډون کوئ؟ یاره ادبي غونډې خو ما مخکې مې چې مکتب دورې کې مکتب دوره چې وه هغه کې به ادبي غونډو بهیرونو ته قرار راډیو ته دغه ځایونو ته به ډېر تلو. او مکتب نه چې فارغ شو دغه پوهنتون دوره شمه مصروفه خو تاسو ته معلوم ده چې هغه څه ده. بس یعنې سړی نه اماده کېږي او ذهن هم جوړ نه یم. ستاسو شاعري ډېره خوږه ده. زه یم چې یو څو غزلې نور هم مینهوالو ته وړاندې. دا غزل دی خاص تا ته ډالۍ وي احساس صاحب چې د لیونو غوندې غږېږم سرچپه لالیا، د لیونو غوندې غږېږم سرچپه لالیا، د چا بیلتون کړم والله زره زره لالیا. ته چم کې نه خدای راستي داسې قدم اخلم چې ته چم کې نه خدای راستي داسې قدم اخلم چې لکه څوک درومي چې په ورانه هدیره لالیا. زه د مینې په احساس پوهیم ساده لالیا. احساس صاحب زه د مینې په احساس پوهیم ساده لالیا، زه هم سېزلی انتظار یم په غرمه لالیا. ماښام په ستړي لاره ستړی ستړی کور ته ځمه، لاس مې پولې او د مرمیو سره لمبه لالیا. نثار د خپل ښه سړیتوبه درته نه وایم څه، نثار د خپل ښه سړیتوبه درته نه وایم څه، ګنې پوهېږم ستا په هره طریقه لالیا. خوند یې وکړ، ډېر زبردست غزل. حضرتي صاحب نوي ځوانان چې شاعرۍ ته راځي په لومړي قدم کې څه ترسره کړي چې هغوی شاعري ښه پاخه شي؟ لکه مونږ خو وایو که نه چې یو الهام دی یو ریاضت دی. که الهام چې هغه ډېر وځپل شي هغه شي بس بیا ذهن ته چې څه راځي هغه صحیح وي. خو د ریاضت له مخې چې دی باید د صحیح شاعرانو غټو غټو شاعرانو ښه شعرونه مطالعه او ویې ګوري ویل ولي. ځکه چې دغه د ښو شاعرانو شعرونه کتل د ذهن ته چې دا شاعر ته چې دا ډېر ښه استعداد ډېر ښه ذهنیت ورکوي. او چې دغه بس دغه د نشي د تماشې دغه پسې موږ څومره کش کوو بس ذهن هم خرابېږي، سړی خپل هم د شاعر خپل هم خرابېږي، ټولنه هم ورسره خرابېږي. نو ښه خبره دا ده چې ښه شعر د ښه شاعرانو شعرونه او یعنې په همدې اوایلو کې چې ښه ذهنیت واخلي بیا تر اخره پورې شاعر ښي. حضرتي صاحب ښه ټکي ته اشاره وکړه چې کله څوک نوی شاعري ډګر ته راځي لومړی دی اول له نورو شاعرانو شعرونه مطالعه کړي، کتابونه دې مطالعه کړي، شعرونه یې واوري، ادبي خپرونې دې وګوري، او له هغې وروسته چې کله شاعرۍ ته ښه پوره ننوته نه نشې او تماشې دې شیانو نو باید ځان وساتي او داسې نه چې په نشو ککړي او بیا به شعر لیکي. نو ډېره مننه. یو بل غزل تاسې نه اورو. یا الله تل مې ساتل مصیبته له آفته بر ناحقه له تهمته. یا الله تل مې ساتل مصیبته له آفته بر ناحقه له تهمته. ټوله ورځ په مزدوري خوارۍ کې تیر کړم
ټوله ورځ په مزدوري خوارۍ کې تیر کړم کله تش جیب کور ته ستون شم بدقسمته د وطن حالاتو سم یم خراب کړی د وطن حالاتو سم یم خراب کړی والله چې زړه مې تور دی له حکومته تش په خوله مسلمانان پروردګاره تش په خوله مسلمانان پروردګاره هسې ګپ شپ جوړ کړی له جنته تش په خوله مسلمانان پروردګاره هسې ګپ شپ جوړ کړی له جنته انسانیت پیمال د خوږه پیغمبره انسانیت پیمال د خوږه پیغمبره تنګ راغلي لوی واړه له جهالته په ظالم د خدای عذاب وي تل نصاره په ظالم د خدای عذاب وي تل نصاره د مرګ ورځې نه حسابان تر قیامته ډېر خوند یې وکړ ډېر زبردست غزل و ډېره مننه حضرت صاحب کور دی ودان چې زمونږ بلنه دې ومنله او زمونږ خپرونې ته راغللې ستاسو خواته به بیا راځو تاسو نو به ښه خواږه شعرونه ثبتوو مینهوالو ته به وړاندې کوو آخري پیغام دی موږ او تاسو وینو چې دغه تعلیم کچه مو ډېره راټیټه شوې تعلیم کچه مو بې اندازې ټیټه ده او دغه هر څوک هم دغه ذهنیت لري چې والا سواد څنګه ده او سواد څه په درخوري پیسه وګټي لکه زه وایم چې څومره کوشش کوي خلک باید خپل ماشومان خپلې ټولنې او خپل چمګاون خلک تعلیم او سواد طرف ته مایل کړي او وهڅوي یعنې زموږ د ټولنې د پرمختګ یوازینی لامل چې دا سواد ده تعلیم ده خلاص ډېره مننه کور دی ودان دا و د ماښام شور ادبي خپرونه چې په نننۍ ناسته کې ځوان شاعر ښاغلی نثار الله حضرتي را سره مېلمه و دغه خپرونه تاسو کولی شئ چې ذاکر الله احساس افیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې نه تاسې دغه وګورئ تر بلې خپرونې زه ذاکر الله احساس او د کیمرې په برخه کې ښاغلی اکمل کمال بیا ستاسو په درون استقبال کې حاضر یو تر هغې موږ ته اجازه راکړئ لوی الله په امان